د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د استلو او شړلو په اړه تازه معلومات خپاره کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلای شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. نن د خالي یاشمبې ورځ د 1404 لمریز کال د وري 14مه او د 2025 زیږدیز کال د اپریل 15مه نیټه ده. د پاکستان واکمنۍ پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې میشت ناقانونه افغان کډوال او د ACC کارت لرونکي چې شمیر تر 800,000 کسانو رسیږي له خپل هیواده وباسي. اسلامي امارت بیا له اسلام آباد غوښتي چې له افغان کډوالو سره په خپل چلند کې نرمښت راولي او په باعزته توګه د خپل ټاټوبي ته په قرار ستانه کړي. د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ټولنو هم د پاکستان له لوري د افغان کډوالو زورول او استل غندلي دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر دغه هیواد غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو له استل کېدو څخه د ډډه وکړي، ځکه چې په خبره یې دغه چاره د ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف عمل دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت خبريالانو ته په استول شوو معلوماتو کې ډیره کړي چې د پنجاب له ګڼو سیمو څخه نیول شوي 1260 افغان کډوال به نن د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان واکمنۍ د افغان کډوالو جبري استل بیا پیل کړي دي. د معلوماتو لمخې دغه افغان کډوال د پنجاب په بهاولپور، رحیم یار خان، اوکاړه، مظفرګړ او حافظ آباد کې د ناقانونه کډوالو پر وړاندې د اپریشن پر مهال نیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه افغان کډوالو د قانوني چارو له ترسرولو وروسته به همدا نن افغانستان ته ستانه کړل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.